بسم الله الرحمن الرحیم. نبی مدثر یم. نن د انګلیسي ګرامر په لړۍ کې به موږ او تاسو د present tenses چې په present کې چې present tenses څو دانې دي، همدارنګه د دوی هر یوه به جلا جلا په لنډ او واضح شکل سره په بیسیک ډول سره به یې زده کړو. د دوی پر هغه استعمال ځایو باندې به بحث وکړو چې چیرې کاریږي، په څه ډول کاریږي، تاسو یې څنګه کارولی سئ. په مکمل ډول سره به پر دې زمانو باندې بحث وکړو. موږ او تاسو په تیرو ویډیوګانو کې هم د دې یادونه کړې ده چې موږ او تاسو درې وخته لرو، چې یو وخت چې ما تاسو ته ویلی و هغه پاست وخت دی یا تیر وخت دی، همدارنګه بل وخت چې موږ او تاسو پر هغه باندې بحث کوو هغه پریزنټ وخت دی، او همدارنګه او بل وخت چې موږ پر دې باندې بحث کوو هغه فیوچر وخت دی یا هم راتلونکی وخت دی. اوس موږ او تاسو پریزنټ ټینسز وایو یا هم هغه حال زمانې وایو، چې د مثال په توګه سره څو دانې حال زمانې موږ لرو، همدارنګه هر یوې وظیفه چې شي ده، هر یوه په کوم وخت کې کاریږي، د دوی اګزیلري وربس چې شي دي، هیلپینګ وربس چې شي دي، پر دې ټولو باندې موږ په دې ویډیو کې بحث کوو. ګورئ پریزنټ ټینسز چې دي په دې کې پخپله څلور دانې زمانې دي. یوه زمانه چې ده دې ته پخپله چې ویل کېږي سیمپل پریزنټ ټینس ورته ویل کېږي. یو دانه زمانې ته چې ویل کېږي simple present tense or present simple. There is no difference between both of them. I mean the names. And then there is present continuous tense. Present continuous tense دوهمه زمانه چې د هغه ته موږ present continuous tense ورته وایو یا حال جاري زمانه. همدارنګه دریمه زمانه چې د دې ته present perfect tense ورته ویل کېږي یا حال بشپړه زمانه. present perfect tense حال بشپړه زمانه. همدارنګه څلورمه زمانه چې د هغه ته ویل کېږي present perfect continuous tense. دې ته ویل کېږي حال بشپړه جاري زمانه. present perfect continuous tense حال بشپړه جاري زمانه. په دې ویډیو کې به موږ او تاسو پر simple present tense, present continuous tense, present perfect tense او present perfect continuous tense باندې بحث کوو. د دوی هر یوه هغه بیسیک یوزیج چې دوی چیرې استعمالیږي، همدارنګه په کومو کومو ځایو کې موږ د دوی څخه استفاده کولی سو، دوی سټرکچر څه ډول دی، په یو متن کې موږ څنګه پیژندلی سو چې دا مثلا د دغې زمانې جمله ده، د بلې زمانې جمله ده، یعنې د دغه هرې زمانې جملې به موږ څنګه په متن کې پیژنو. د ټولو باندې په دې ویډیو کې موږ بحث کوو. لومړی present simple tense یا هم ساده حال زمانه. It is used to describe general truths, habits or routines. په تیره ویډیو کې هم موږ پر دې باندې بحث کړی وو چې simple present tense چې ده دا عموما د هغو کارو د بیانولو لپاره استعمالیږي کوم چې موږ په منظم ډول سره ترسره کوو، یعنی په منظم ډول سره یو کار تکراریږي. د مثال په توګه سره زه هره د شنبې ورځ کتاب وایم. دا چې زه هره د شنبې ورځ کتاب وایم دغه یو منظم کار دی چې زه یې هره شنبې ترسره کوم، یعنی هره د شنبې ورځ باندې دغه کتاب زه وایم، دا کار ترسره کوم. نو کله چې زه غواړم چې دا په انګلیش کې بیان کړم، په انګلیش کې دغه خبره ووایم، نو زه کولی شم د simple present tense څخه استفاده وکړم. ولې؟ ځکه چې موږ کولی شو چې په دغه زمانه کې د څه شي څخه بحث وکړو، د څه په اړه خبرې وکړو، د خپل روټینز په اړه بحث وکړو، هغه کارونه چې موږ یې په منظم ډول سره ترسره کوو. تېره ورځ په تېرې ویډیو کې د دې زمانې استعمال ما تاسو ته ویلي وو چې دا موږ د څه شي بیانولو دپاره استعمالوو، د فیکټس بیانولو دپاره استعمالوو، د حقیقتونو، همدارنګه د هیبټس بیانولو دپاره. مثلا د یو چا یو شی عادت وي، دغه عادت که چیرې موږ غواړو په انګلیسي کې پر هغه باندې خبرې وکړو، نو موږ د simple present tense څخه استفاده کوو. او همدارنګه د دې یو بل استعمال چې دی هغه موږ وایو چې د هغه اکشنز څخه بحث کوي چې هغه په منظم ډول سره تکراریږي. یا مثلا دې ته موږ ویلی سو چې روټینز هم ورته ویلی سو چې مثلا خپل د روټین څخه بحث کولی سو، یا مثلا د هغه اکشنز څخه بحث کولی سو په دې کې چې هغه ریګولرلی ډول سره یا په منظم ډول سره هغه څه شي کېږي تکراریږي. صحیح دي؟ نو د دغه ټولو شیانو په اړه که چیرې موږ غواړو بحث وکړو، نو موږ د simple present tense څخه استفاده کوو. ولې؟ ځکه it is used to talk about facts, habits, routines and the actions that repeats regularly. دا د دغو ټولو شیانو په اړه باندې بحث کوي. په دوی کې چې تاسو غواړئ په هر شي باندې خبرې وکړئ، نو تاسو د simple present tense څخه استفاده کوئ.
اوس نو د سمپل پریزنت ټینس څخه څنګه استفاده وکړم سمپل پریزنت ټینس څنګه استعمال کوم د دې لپاره راځم تاسو ته د دې سټرکچر درښیم ګورئ د یو زماني سټرکچر څه شو دی د دې ساختمان څه شو دی د یو زماني سټرکچر یا ساختمان موږ ته دغه لاره راښیي چې موږ په دغه زمانه کې څنګه جمله جوړه کړو موږ د دې د ساختمان څنګه جوړ کړو که زه غواړم چې په دغه زمانه کې خبرې وکړم نو دا ساختمان باید د جملې څه رقم وي د جملې جوړښت باید څه رقم وي کوم قانون باید زه تعقیب کړم تر څو دغه جمله په دې زمانه کې صحیح راسي د قانون مطابق راسي دغه سټرکچرز موږ سره مرسته کوي چې موږ دغه کار ترسره کړو په سمپل پریزنت ټینس کې ما تاسو ته په تېر ویډیو کې هم ویلي وای چې په سمپل پریزنت ټینس کې موږ دوه ډوله سټرکچر لرو یو چې دی سینګولر سبجیکټ سټرکچر دی او بل چې دی هغه plural subject structure دی وای سینګولر سبجیکټ سټرکچر هغه سټرکچر دی چې هغه د مفرد فاعل د پاره یا هغه کس چې دا کار ترسره کوي هغه کس چې موږ مثلا یادونه یې کوو چې دغه کس دا کار ترسره کړی دی یا دغه کس دا کار کوي یا دا شی دا کار کوي یعنی هغه فاعل هغه کار ترسره کوونکی یو کس وي یو شی وي مفرد وي نو موږ د دې سټرکچر څخه استفاده کوو او کله چې بیا هغه پلورل وي د یو څخه زیات وي هغه که یو شی وي هغه که انسان وي که هر څوک وي نو بیا موږ د دویم سټرکچر څخه استفاده کوو اوس د سینګولر سبجیکټ سټرکچر چې دی هغه په خپله په دې ډول سره دی چې لومړی به تاسو سبجیکټ لیکئ د هغه څخه وروسته به تاسو ورب لیکئ د ورب سره به د قانون مطابق اس یا هم ای اس او یا هم آی اس په تاسو څه کوئ اضافه کوئ او د جملې هغه پاته برخه یا کمپلیمنټ به ورته اضافه کوئ همدارنګه پلورل سبجیکټ سټرکچر چې دی دا سبجیکټ پلس base form of the verb plus complement په دې کې به تاسو فقط سبجیکټ راخلي base form of the verb راخلي او همدارنګه د دې ترڅنګ به څه کوئ هغه کمپلیمنټ ورسره راخلي که چیرې زموږ سبجیکټ چې وي هغه پلورل وي یعنی هغه جمع وي د یو څخه زیات وي نو بیا تاسو کولی شئ چې د دې دویم سټرکچر څخه استفاده وکړئ ګورئ دلته دغه سبجیکټ موږ داسې واضح کولی هم سو مثلا څو موږ سبجیکټ چې لرو مثلا هی همدارنګه شي او اټ چې دی د دې لپاره موږ د لومړني سټرکچر څخه استفاده کوو صحیح دی کولی شو داسې به یې موږ واضح کړو همدارنګه موږ د آی یو وی او دی د دغه کوم سبجیکټس چې دي د دې ټولو دپاره به د کوم سټرکچر څخه استفاده کوو د دویم سټرکچر څخه استفاده کیږي اوس دا خو اسانه او واضح د دوی هغه سټرکچرز او همدارنګه دوی سټرکچرز باندې چې کله موږ جمله جوړو اسانه او واضح تاسو کولی شئ په دې باندې سر خلاص کړئ اوس دلته یو بله موضوع ده په سینګولر سبجیکټ سټرکچر کې دلته موږ څه شی لرو سبجیکټ پلس ورب وذ اس ای اس آی اس په دې ځای کې پوښتنه پیدا کیږي زیاتره زده کوونکو ته په دې ځای کې پوښتنه پیدا کیږي چې زه څه وخت د ورب سره اس اضافه کوم څه وخت د ورب سره ای اس اضافه کوم او څه وخت د ورب سره آی اس اضافه کوم څه وخت زه پوه شم ګورئ یو شرط خو یې موږ ویلی وو که چیرې زموږ سبجیکټ هی شي اټ وي یعنې سینګولر وي نو موږ به د ورب سره اس ای اس آی اس اضافه کوو دوامه خبره څه وخت اضافه کوو په کوم حالت کې اس اضافه کوم په کوم حالت کې ای اس په کوم حالت کې آی اس اضافه کوم ګورئ دوی خپل ځان ته چې شي لري رولز لري خپل قانون لري صحیح دی لومړی خبره کله چې زموږ او تاسو لومړی راځم ای اس او آی اس ته ای اس او د آی اس رولز موږ وایو پاته چې نور څه توري دي د هغو ټولو سره تاسو چې اضافه کوئ اس اضافه کوئ صحیح دی راځم لومړی د ای اس لپاره چې څه وخت موږ ای اس اضافه کوو د لغات په پای کې ګورئ موږ د لغات په پای کې هغه وخت ای اس چې دی اضافه کوو کله چې لغات په سی اچ اس اچ اس اس او یا هم اکس او او باندې څه به سوی ختم سوی یو ورب دی صحیح دی دا ورب یا په سی اچ باندې پای ته رسیږي د دې آخري لیټرز چې دي هغه سی اچ دی یا آخري لیټرز چې دي هغه اس اچ دی یا آخري لیټرز یا توري چې دي هغه مثلا اس اس دی او یا د مثال په توګه سره آخري توري چې دي هغه اکس دی او یا هم او ده که چیرې یو ورب د دغو تورو څخه په یو توري باندې ختم شوی و یا په سی اچ باندې یا په اس اچ باندې یا په اس اس یا ډبل اس باندې او یا اکس باندې یا او باندې نو تاسو باید د دغه ورب په پای کې د ای اس کلمه اضافه کوئ په کوم حالت کې په هغه حالت کې چې تاسو سبجیکټ هی شي اچ وي په سمپل پریزنت ټینس کې لومړۍ خبره دویمه خبره څه وخت به تاسو آی ای اس اضافه کوئ آی ای اس به تاسو څه وخت اضافه کوئ
کله چې د جملې په پای کې چې راغلی وي د لغات په پای کې وای راغلی وي کله چې د لغات په پای کې وای راغلی وي تاسو به وای چینجوي ګوري په دغه حالت کې تاسو فقط په لغات باندې تاسو هیڅ کار نه لري په ورب هیڅ کار نه لري فقط ای اس ورته اضافه کوي مګر په دویم حالت کې تاسو دغه وای څه کوئ وای ایسته کوئ وای چینجوي په چې باندې په آی ای اس باندې وای به تاسو ایسته کوئ د وای پر ځای باندې به تاسو آی ای اس څه کوئ اضافه کوئ صحیح دی اوس دلته یو خبره شته دغه وای تاسو په ځینو ځایونو کې به داسې هم لیدلي چې مثلا یو لغات په پای کې د وای تورې راغلي پر هغه سربیره فقط د اس توري ورته اضافه کړي دا ولې دغه خبرې ته راځو ګورئ دا ډېره مهمه خبره ده او زیاتره شاګردان په دغه ځای کې ورک وي ګورئ موږ هغه وخت وای ایسته کوو پر ځای آی ای اس اضافه کوو کله چې د وای مخکې توري یو کانسوننټ وي کله چې د وای مخکې توري یو کانسوننټ توري وي د مثال په توګه سره یعنې دا موږ داسې ویلی سو چې کله د لغات په پای کې چې راغلی وي د لغات په پای کې کانسوننټ توري پلس وای راغلی وي کانسوننټ توري پلس وای راغلی وي دا به تاسو بدلوي په چې باندې په آی ای اس باندې کانسوننټ راغلی دی صحیح دی یو کانسوننټ توري راغلی دی ساکن توري راغلی دی په انګلیسي کې چې موږ کانسوننټ توري ورته وایو یا هغه توري چې هغه اواز نه لري دغه توري راغلی دی او د دې ترڅنګ وای ورسره راغلی دی په دغه حالت کې به تاسو وای ایسته کوئ بیا به چې ورته اضافه کوئ آی ای اس ورته اضافه کوئ لکه چې شي لکه مثلا study کې وګورئ ډي یو کانسوننټ توري دی او وای چې دی هغه خپله چې شي دی دا وای سیمي واول توري دي صحیح دی دې ته نه ګورو چې وای سیمي واول دي که نه دغه توري ته تاسو ګورئ چې د لغات په پای کې وای توري راغلی دی او د وای څخه مخکې توري چې دی هغه کانسوننټ دی نو په دغه حالت کې به تاسو څه به کوئ تاسو به وای ایسته کوئ د وای پر ځای به آی ای اس اضافه کوئ she studies every day دا هره ورځ چې شي کوي مطالعه کوي دغه وای به ایسته کوئ پر ځای به آی ای اس توري اضافه کوئ یا مثلا د مثال په توګه سره بل لغات دی cry دلته وګورئ cry په کرای کې د وای څخه مخکې یو کانسوننټ توري راغلی دي نو کله چې زه دا غواړم چې په سینګولر سبجیکټ سټرکچر کې استعمال کوم نو زه به راځم دا وای به ایسته کوم او پر ځای به د آی ای اس توري اضافه کوم کرایس صحیح دی دا د وای او د ای اس قانون شو اوس دلته که بیا چیرې د وای لپاره موږ یو بل قانون لرو که چیرې وای راغلی وي خو مخکې توري یې څه رقم وي واول وي بیا به څه شي کوو که چیرې موږ چې شی ولرو د لغات په پای کې د وای توري راغلی وي مګر د وای ترڅنګ دغه مخکې توري چې دی دا واول وي یعنې واول پلس وای راغلی وي بیا به تاسو څه شي کوئ که چیرې واول پلس وای راغلی وي تاسو وای چې دی هغه په آی ای اس باندې نه بدلوئ که چیرې واول پلس وای راغلی وي نو تاسو دغه وای چې دی په آی ای اس باندې نه بدلوئ فقط څه شي کوئ یو ساده اس ورسره اضافه کوئ لکه پلی لغات تاسو وګورئ دا به تاسو ډېر لیدلی وي پلی لغات وګورئ مخکې توري یو اول توري راغلی دی نو زه دا وای نه ایسته کوم د دې پر ځای آی ای اس نه ورسره اضافه کوم فقط یو اس ورسره اضافه کوم she plays football every day you don't need to omit the y and add ies you just need to add s that's it فقط د شو کوئ اس ورته اضافه کوئ that's it نو دا سره کوم څه چینج دا د دې لپاره قوانین او پاتې کوم توري چې د ټول سره تاسو چې اضافه کوئ اس اضافه کوئ دا د دې لپاره هغه خپل قوانین شول چې تاسو مثلا یو سینګولر سبجیکټ ولرئ نو تاسو د ورب سره څه وخت اس اضافه کوئ څه وخت ای اس اضافه کوئ او څه وخت آی ای اس اضافه کوئ تاسو د دې مثالو ته د دې په مثالو کې وایي she reads every day دا هر ورځ ویل کوي یا به کتاب وایي یا به یو آرټیکل وایي یا به یو میګزین وایي هر شی چې وایي تاسو کولی شئ چې دلته هغه هم ورته اضافه کړئ یعنې object هم ورته اضافه کړئ چې دا څه شی وایي she reads every day دا هر ورځ ویل کوي یا دا هر ورځ مطالعه کوي she is a subject here she دلته یو subject سو read is a verb with s read یو verb دی د s سره دا چې موږ subject چې دی هغه singular دی نو موږ د verb سره s اضافه کوو every day is a key word for simple present tense دا every day خپل د سلی لکه یو key word د simple present tense لپاره اسانه په پوهېدلی سي چې دا یو داسې اکشن دی چې په منظم ډول سره سرته رسیږي همدارنګه د دې نیګیټیو سنټنس ته که چیرې راسو د نیګیټیو سنټنس څخه مخکې به موږ د دې helping verbs ته راسو ګورئ هره زمانه خپل ځان ته helping verbs لري کومکي فعلونه لري چې د هغه په واسطه سره تاسو کولی شئ چې د دې زمانې جمله
نیگیټیو کړي، منفي کړي او کوېسچن ځینې جوړ کړي یا هم د دې څخه انټراګیټیو سنټنس جوړ کړي، سوالیه جمله ځینې جوړه کړي چې آیا دغه کار دوی هره ورځ کوي یا آیا دغه کار دوی کوي که نه کوي، یا د مثال په توګه سره دا کار دوی نه کوي. اوس دغسې جملې چې تاسو غواړئ جوړې کړئ نو د دې لپاره تاسو د زمانې کومکي فعل ته ضرورت لري چې د سمپل پرزنټ ټینس کومکي فعلونه چې دي هغه do او does. د سمپل پرزنټ ټینس کومکي فعلونه چې دي هغه څه دي؟ do او does دي. So we use it for questions and negatives. So if we want to make a negative sentence, we need to use the helping verbs of that tense. په دې ځای کې do او does د helping verbs خو دي د simple present tense خو هر یو جلا جلا استعمالیږي. لومړی do چې دی do د څه شي لپاره استعمالیږي؟ do د plural subject لپاره استعمالیږي. do د plural subject لپاره استعمالیږي. که زموږ subject چې وي هغه plural وي نو موږ به څه کوو؟ د do څخه استفاده کوو. او که چیرې زموږ subject چې وي هغه singular وي نو بیا به موږ د does څخه استفاده کوو. یعنی does چې دی هغه د څه شي لپاره دی؟ د singular subject لپاره دی او do چې دی هغه د plural subject لپاره دی. صحیح دی؟ For example, she does not read every day. Doesn't is the contraction of does not. Doesn't چې دی هغه د does not هغه لنډ حالت دی. صحیح دی؟ She does not read every day. دا هر ورځ ویل نه کوي. She does not read every day. دا هر ورځ ویل نه کوي. Maybe she reads twice a week. ممکن چې دا په هفته کې 2 وارې ویل کوي. 2 وارې به دا درس وایي. 2 وارې به دا کتاب وایي. So she does not read every day. هر ورځ درس نه وایي. صحیح دی؟ So does not, we need to just add not with the helping verbs of simple present tense. Then the sentence turns from positive into a negative sentence. موږ فقط چې څه ضرورت لرو دغه زمانې د helping verb سره تاسو د not کلمه اضافه کوئ. که چیرې د زمانې helping verb did وي تاسو د did not کلمه اضافه کوئ. که چیرې د زمانې helping verb do وي تاسو do not کلمه اضافه کوئ. که چیرې د زمانې helping verb does وي البته do او does د simple present tense کومکي فعلونه دي. تاسو غواړئ negative sentence جوړ کړئ د does څخه وروسته د not کلمه اضافه کړئ. That's it. دغه رقم تاسو له جمله نیگیټیو کولی شئ. همدارنګه که چیرې موږ غواړو چې سوال وکړو questions وکړو نو بیا کولی شو چې په د helping verb څخه استفاده وکړو. څنګه؟ فقط دغه helping verb د جملې په سر کې ولیکئ. نور د جملې کوم order چې دی هغه هماغه رقم وي subject plus verb plus complement. فقط څه کوئ؟ د زمانې helping verb په سر کې لیکئ تر څو دا سره ختم شي سوالیه شي او په پای کې د question mark اضافه کوئ. Does she read every day? Does she read every day? آیا دا هر ورځ ویل کوي؟ Does she read every day? آیا هر ورځ ویل کوي؟ So now this is a question in simple present tense. دا اوس په simple present tense کې یو question شو. یو بل مهم شی چې تاسو باید هغه هیر نه کړئ او دا یو شی دلته درته وایم دا بیا د ټولو زمانو لپاره همداسې دی. دا یو شی دلته وایو د ټولو زمانو لپاره همداسې دی. هر کله چې تاسو د زمانې helping verb استعمال کړئ تاسو د یو زمانې چې استعمال کړئ helping verb استعمال کړئ یا د هغې کومکي فعل استعمال کړئ نو بیا به تاسو په هغه جمله کې دغه کوم verb چې تاسو استعمال کړی وي هغه مو چشته اړولی وي هغه مو مثلا دویم حالت ته اړولی دریم حالت ته مو اړولی یا مو د هغه سره اس اضافه کړی یا ای اس یا آی اس مو ورته اضافه کړی وي په دغه حالت کې به تاسو هغه verb بیرته خپل بیس فارم ته رااړوئ. verb به بیرته څه به کوئ؟ خپل اصلي حالت ته بیا رااړوئ. دغه خبره یې ور بیا درته تکراروم په 12 زمانو کې دغسې دی. کله چې تاسو په یو جمله کې د هغې زمانې چې شي استعمال کوئ helping verb یا auxiliary verb استعمال کوئ نو بیا به تاسو د هغه کوم verb چې تاسو استعمال کړی وي په زمانه کې لکه اوس په دې کې چې موږ read استعمال کړی دي تاسو به دغه verb بیرته خپل اصلي حالت ته راولئ بیس فارم ته به راولئ. صحیح دی؟ که چیرې تاسو دا مثلا بیا هم داسې وایاست does she reads every day your sentence is wrong. دغه وخت ستاسو جمله غلطه ده. ولې که چیرې تاسو چې شو کوئ د یو زمانې کومکي فعل استعمال کوئ نو verb به بیرته خپل اصلي حالت ته راولئ. Like in this sentence, she does not read. It's not reads. That reads nadi. She does not read every day. See? So you just need to bring the verb to its best form back. خپل verb به بیرته خپل best form ته راولئ.
سو دا د سمپل پریزنت ټینس مکمل هغه بیسیک پیژندګلوي و د دې استعمال او څنګه استعمالوای سو او څنګه مثلا په هداله سو چې یو جمله په پریزنت ټینس کې جوړه شوې ده فقط دا سټرکچر باید فالو کړي چې دا سټرکچر فالو کړی وي نو جمله په چی کې ده په سمپل پریزنت ټینس کې ده راځو موږ په پریزنت ټینس کې دوهمه زمانه چې هغه ته پریزنت کنټینیوس ټینس یا پروګریسیو ټینس هم ورته ویلی سو چې حال جاري زمانه تاسو پر دې باندې بحث کوو چې حال جاري زمانه کومې زمانې ته ویل کېږي دا څه وخت استعمالیږي د دې د استعمال ځایونه چیرې دي او همدارنګه په کومو حالاتو کې موږ د دې څخه استفاده کولی شو present continuous tense یا حال جاري زمانه In simple words, we can say that this tense is used to describe actions that are happening right now or temporary situations. Look, if we come to actions, so it just describes actions that are happening right now. But beside that, we can use this tense to describe situations, temporary situations. ګورې دغه زمانه جنرالي د دې یوزیج یا استعمال چې دی هغه په داسې شکل سره دی چې دغه زمانه د هغه کارو لپاره استعمالیږي د هغه کارو د بیانولو لپاره استعمالیږي کوم چې رایټ ناو همدا اوس دستي جریان لري خو دغه زمانه د دې ترڅنګ چې د دې لپاره استعمالیږي د دې لپاره هم استعمالوای سو چې temporary situations یا هم هغه موقتي حالات چې دي هغه موږ څه وکړو په دې باندې بیانولای شو راځو خو د دې general usage چې دی that is used to describe actions that are happening right now هغه actions چې همدا اوس دستي جریان لري د هغوی د بیانولو لپاره د دې څخه استفاده کوو د دې زمانې structure یا ساختمان په څه ډول سره دی ډېر ساده اسانه چې شی لري ساختمان لري ساختمان په دې شکل سره دی subject plus to be plus verb plus ing to be means am is are now we need to know when to use am when to use as and when to use are اوس په دې باید موږ پوه سو چې زما subject څه شی وي زه باید am استعمال کوم چې زما subject مثلا څه شی وي باید as استعمال سي او همدارنګه are باید څه وخت استعمال سي اوس په دې ځای کې سبجیکټ ته راځو لومړی دلته راځم دغه تاسو ته ډېر اسانه درته تشریح کوم تر څو په دې موضوع ځکه دغه زمانه چې ده دا هم په پریزنت ټینسز کې دا ډېره مهمه ده تاسو باید په مکمل ډول سره زده کړئ ګورئ سبجیکټ موږ که چیرې راسو موږ په عموما سبجیکټس درې ډوله سبجیکټس لرو صحیح دي یو به داسې وي چې مثلا یو څوک به د ځان په اړه خبرې کوي هغه چې شي سو آی سو یو سبجیکټ داسې دی چې مثلا یو سینګولر سبجیکټ دی یو مفرد اشخاص په اړه موږ څه کوو خبرې کوو او بل چې دی هغه پلورل دی چې مثلا د جمع اشخاصو په اړه یا د زیاتو اشخاصو په اړه خبرې کوو اوس دغه to be چې دی دا به تاسو دغه سبجیکټ ټایپ ته په کتو سره به استعمالوئ که ستاسو سبجیکټ آی وي نو تاسو به د to be څخه د am to be را اخلئ که تاسو سبجیکټ آی وي تاسو به د to be څخه د am to be راخلئ ولې د I دپاره to be چې شي د am د to be verb چې دی هغه am دی همدارنګه که ستاسو سبجیکټ یو سینګولر سبجیکټ وي مفرد سبجیکټ وي نو تاسو به بیا چې شي راخلئ بیا به تاسو as کاروئ چې شي به کاروئ د to be verb څخه به as کاروئ احمد محمود he she it دا ټول چې شي دي سینګولر سبجیکټس دي د ټولو دپاره به تاسو د as څخه استفاده کوئ خو که چیرې ستاسو سبجیکټ چې وي هغه پلورل وي جمع وي د یو څخه زیات وي بیا به تاسو د آر څخه استفاده کوئ لکه یو وي دی د دې ټولو دپاره بیا تاسو چې څخه استفاده کوئ د آر څخه استفاده کوئ احمد and محمود دا چې سو یو پلورل سبجیکټ سو نو په دغه وخت کې به تاسو د آر څخه استفاده کوئ د دې ترڅنګ دلته د ورب باندې موږ څه شي کوو د ورب کې دلته هم چینجز راځي په ورب کې هم چینجز راځي خو دا ورب نه موږ اس سره اضافه کوو نه آی اس نه هم ای اس سره اضافه کوو او نه هم دا دوام یا دریم حالت ته اړو دلته به تاسو د ورب سره فقط آی ان جی اضافه کوئ د ورب سره به څه اضافه کوئ آی ان جی به اضافه کوئ هر ورب چې وي تاسو به دغه په پای کې آی ان جی اضافه کوئ هر ورب چې وي تاسو به څه کوئ آی ان جی به اضافه کوئ همدارنګه د دې زمانې helping verbs چې دي هغه څه دي هغه په خپل am as او are دي د دې زمانې helping verbs د دوی په واسطه موږ کولی شو چې دا منفي کړو نیګیټیو یې کړو د دوی په واسطه کولی شو چې پازیټیو جمله جوړه کړو خپله په سټرکچر کې استعمالیږي همدارنګه کوېسچنز جوړ کړو څنګه راځو په دې اګزامپلز کې تاسو وګورئ د مثال په توګه سره she is reading right now
as the subject is a singular subject, so we pick as from the to be verbs. The to be verbs څخه موږ as راخلو ولې زموږ هغه subject چې دی هغه singular دی. صحیح دی. همدارنګه read is a verb. read دلته یو لغات دی ing ورسره اضافه کوو. read is a verb دا خپل یو لغات دی ing ورسره اضافه کوو. Right now is the complement of the sentence. It's not important. If you want to be specific, so do it. If you don't want to add it, that's okay. Your sentence is correct until you have subject with to be plus verb with ing. That's it. That's present continuous tense. So she is reading right now. Da hamda ustisty. That's why. Yeah, da hamda ustisty ویل کوي دی شي. Now I want to make this sentence negative. وزوارم دغه جمله څه وکړم negative وکړم چې دا کار نه کوي. She is not reading right now. دا اوس ویل نه کوي. She is not reading right now. دا اوس ویل نه کوي. Right now is a key word for the present continuous tense. So if I want to ask چې زوس وانه پوښتنه وکم آیا دا ویل کوي آیا دا کتاب وایي. So I can say it like is she reading right now. Is she reading right now آیا دا اوس ویل کوي. You just need to put the to be verb in the beginning of the sentence. تاسو فقط دغه the to be verb چې دی دا د جملې په سر کې یا helping verb چې دی دا د جملې په سر کې لیکئ. Then your sentence is question. Your sentence will convert into a question and you need to add a question mark at the end of the sentence. او د جملې په پای کې به تاسو question mark هم اضافه کوئ. صحیح دی. That's all about the present continuous tense. The present continuous tense part مکمل ټول مو تشریح بیسیک ډول سره تاسو present continuous tense داسې زده کولی شئ. اوس که چیرې په یو متن کې غواړئ پوه شئ هغه دپاره تاسو دغه structure زده کوئ. که چیرې یو جمله دغه structure فالو کوي نو دا معنا چې دا د present continuous tense جمله ده. دغه کس په دې اړه خبرې کوي چې دا کار همداوس دستي جریان لري یا دا کار په هغه وخت کې چې دوی مثلا دا خبرې کولې هغه وخت کې دا کار جریان درلود دی. صحیح دی. هغه به کنډیشنز ته هم خبره زی تاسو فقط دومره زده کوئ چې همداوس دستي جریان لري دغه کارو لپاره موږ د present continuous tense څخه استفاده کوو. راځو دریم present tense چې دی هغه present perfect tense دی. Present perfect tense. What is the difference between present perfect tense and simple past tense? The simple past tense or the present perfect tense ترمنځ ډېر چې دی یو توپیر چې دی هغه په چې کې دی یو توپیر په present perfect tense او simple past tense کې دی هغه د وخت دی. په simple past tense کې وخت سره کوم specific وي. خو په present perfect tense کې وخت سره کوم specific نه وي. وخت مشخص نه وي. وخت معلوم نه وي. صحیح دی. راځم present perfect tense ته. So present perfect tense is used to describe actions that have been completed at some point. Look, at some point. The time is not specific. وخت چې دی دا specific نه دی. معلوم نه دی. At some points in the past. دا یو action چې په تیر وخت کې په یو وخت کې مکمل شوی وي. But are still relevant or have an effect on the present. مګر پر اوس وخت باندې هم دا یو تاثیر لري. اوس وخت کې هم دا هغه تاثیر ښکاره کیږي. د مثال په توګه سره زه وایم چې دغه کتاب ما ویلی دی. دا کتاب ما ویلی دی. اوس نو دا کتاب پر present باندې څه افیکټ لري. دا کتاب ما ویلی دی. زه پوهېږم دا ښه کتاب دی که نه دی. زما په فکر سره زه پوهېږم دا څنګه کتاب دی. زه کولی شم د دې کتاب یو ریویو ورکړم. دا کتاب ما ویلی دی. زه کولی شم د دې کتاب یو څو جملې تاسو ته ووایم. دا کتاب ما ویلی دی. زه اوس ضرورت نه لرم چې دوهم وارې دا کتاب ووایم. یعنې دا کار خو په تېر وخت کې ترسره شوی دی مګر پر اوس وخت باندې هم دا چې شي کوي هغه تاثیر اچوي د خپل افیکټس پر اچوي. صحیح دی. So but the time is not clear. هغه وخت یې نه دی معلوم چې دا کتاب ما څه وخت ویل دی. بس at some point in the past په یو وخت کې په تېر وخت کې دا کتاب څه پکړ دی ویلی مې دي دا کار په تېر وخت کې خلاص شوی دی. صحیح دی. So its structure is subject plus have has plus past participle. په دې کې subject چې دی subject دی همدارنګه د دې زمانه structure چې دی هغه به تاسو لومړی subject لیکئ دغه څخه وروسته have او has ساخت استعمالیږي دا هم درته وایم plus past participle. Past participle means third form of the verb. The verb دریم حالت. اوس have او has څه وخت استعمالوو. یو ځل بیا راځم دې خبرې ته موږ او تاسو که چیرې subject چې وي هغه singular وي. singular subject لپاره موږ د چې څخه استفاده کوو
د has څخه استفاده کوو او د plural subject لپاره یا هم د جمع subject لپاره plus I د plural subject plus I لپاره موږ د have څخه استفاده کوو که چیرې ستاسو subject چې وي هغه he she it وي یا هم singular وي تاسو به has څخه استفاده کوئ که چیرې ستاسو subject چې وي هغه plural وي یا I وي نو تاسو به د have څخه استفاده کوئ د دغه زمانې helping verbs یا کومکي فعلونه د کوم په واسطه سره چې موږ دا منفي کوو یا هم سوالیه کوو هغه have او has دي تاسو چې په جمله کې که have استعمال کړی وو کوم has استعمال کړی وو هغه فقط څه وکړي دغه سره د not کلمه اضافه کړئ تر څو دا نیگیټیو کړئ او دغه د جملې سر ته راولئ تر څو دا دغه یو question جوړ کړئ صحیح دي بیا هم subject ته په کتو سره for example she has read that book she has read that book دې هغه کتاب ویلی دی she has read that book she has completed this action at some point in the past دې دغه action مکمل کړی دی په تیر وخت کې she has read that book دې دا کتاب ویلی دی now I want to say that زه غواړم وایم چې دې دا کتاب نه دی ویلی so I can say she has not read that book دې هغه کتاب نه دی ویلی she has not read that book دې هغه کتاب نه دی ویلی and then there is has she read that book has she read that book آیا دې دا کتاب هغه کتاب ویلی دی look if my subject is plural اوس کوم زما subject plural وي نو بیا به موږ has نه بلکې have به استعمالو او که چیرې زموږ subject چې وي هغه چې شي وي singular وي نو بیا به موږ have نه بلکې has استعمالو or we can make another sentence یو بل جمله هم جوړولای سو for example she has studied that book she has studied that book دې هغه کتاب مطالعه کړی دی she has studied that book now she is a subject has is the helping verb or we can say it is from the structure and studied is the third form of study that the past participle of study دی that book is the complement of the sentence د جملې چې شو دی هغه پاته برخه ده چې جمله راته مکمله وي so she has not read that book or has she read that book both of them are the negative and question of the or interrogative sentence in the present perfect tense this is all about the present perfect tense for the beginners okay and the fourth tense in the present tenses is present perfect continuous tense دغه present perfect continuous tense د خپل نوم څخه معلومیږي چې حال بشپړه جاری زمانه د څه لپاره استعمالیږي څنګه استعمالوو د دې structure څه دي راځو ټول په دې ویډیو کې زده کوو so the present perfect continuous tense is used to describe actions that started in the past and are still continuing or were recently completed with focus on the duration دا present perfect continuous tense د دې لپاره هغه actions د describeولو یا تشریح کولو لپاره استعمالیږي کوم چې په تیر وخت کې شروع شوي وي خو تر اوسه پورې جریان لري او یا په دا اوس نږدې وخت کې ختم شوي وي with focus on the duration چې او همدارنګه د دوی پر جریان باندې چې د څومره وخت څخه دغه جریان لري پر هغه باندې هم دوی تمرکز کوي یعنی څنګه زه په لنډ ډول سره درته وایم په present perfect continuous tense چې د هغه actions څخه دا خبرې کوي د هغه عمل په اړه دا خبرې کوي هغه عمل دا تشریح کوي چې هغه په تیر وخت کې شروع شوی وي تر اوسه پورې جریان لري او یا په دا اوس نږدې وخت کې ختم شوی وي په present perfect tense کې یو شی چې هغه موږ هغه ته باید فکر وي دلته په present perfect tense کې زیاتره وخت یعنی زیات وخت د دوی هغه duration یا جریان چې دی هغه هم خامخا ورسره ذکر کیږي پر جریان باندې چې دغه اکشن د دغه وخت څخه شروع شوی بیا تر دې وخته څومره وخت یې کیږي د څه وخت څخه شروع دی د duration یعنی څومره دی څومره جریان یې کړی دی څومره وخت یې نیولی دی تر اوسه پورې صحیح دی په present continuous tense کې د دغه څخه هم چې کیږي بحث کیږي دا چې څنګه زه په مثالونو کې دا تاسو ته ښیم تاسو به داسې زده کوئ چې present perfect tense چې دا چې شی لري دا یعنی موږ ویلی سو چې د هغه اکشن څخه بحث کوي چې په تیر وخت شروع شوی وي تر اوسه پورې جریان لري او یا په نږدې وخت په دا نږدې وخت کې دی څه به شوی وي ختم شوی وي تر څنګه پر هغه جریان باندې چې دغه اکشن څومره وخت دا جریان کړی دی یا څومره وخت جاری دی پر دې باندې هم چې کېږي تمرکز کېږي دې څخه هم یادونه کېږي د دې structure چې دی هغه په څه ډول سره دی د structure subject plus have has plus been plus verb with plus ing look
have has ما تاسو ته مخکې هم ویلي وو په present perfect tense کې مې درته ویله چې have او has موږ څه وخت استعمالوو صحیح دي همدارنګه been plus verb with ing د دې helping verbs چې موږ د چې په واسطه سره دا سوال یې کوو have has plus been دي صحیح دي تاسو به have has هر یو چې د سبجیکټ مطابق تاسو استعمال کړي او هغه به د جملې سر ته راولئ نو د ستاسو جمله به سوالیه سي یا به د have او has سره د not کلمه اضافه کوئ ستاسو جمله به نیگیټیو سي یا هم منفي به سي د مثال په توګه سره she has been reading for 2 hours look for 2 hours is the duration دغه for 2 hour دا 2 hour دا چې دی دا د خپل جریان چې د دغه ونه وخت راځي په دغه کار باندې دا اخته ده هغه پر duration باندې هم چې کړی دی هغه فوکس کړی دی she has been reading for 2 hours دا د 2 ساعتو راهیسې درس وایي معنا 2 ساعت مخکې د درس شروع کړی دی تر اوسه پورې لا جریان لري لا دا درس وایي دغه اکشن په تیر وخت کې شروع شوی وي تر اوسه پورې جریان لري دا چې د دې ډیوریشن څومره وخت جریان ودرلودی دا مو هم ورسره څه په وکړله ذکر مو کړله د مثال په توګه څوک پر 2 بجې باندې درس شروع کوي تر 4 بجو پورې په 2 بجې ځای څوک وینم چې هغه درس وایي بیا پر 4 بجې ووینم نو بیا ځم چې دا د 2 بجو راځي درس وایي یا دا د 2 ساعتو راځي درس وایي معنی درس په دغه وخت کې شروع کړی دی تر اوسه پورې چې اوس 4 بجې دی چې 2 ساعته پرسوه د درس ویلي لا هم دا درس ان پروګرس دی په جریان کې دی لا به هم دا چې کوي درس به وایي صحیح دی now if I want to make this sentence a negative sentence then if I want to convert this positive sentence into a negative sentence there is nothing difficult in this you just need to add a not with has or have چیرې تاسو غواړئ دغه جمله اوس د affirmative څخه یا د positive څخه یا negative ته واړوئ نو فقط د have او has سره د not کلمه ورته اضافه کړئ لکه she has not or the construction form is hasn't she has not been reading for 2 hours دا د 2 ساعتو څخه ویل یا درس نه وایي has she been reading for 2 hours آیا دا د 2 ساعتو څخه درس وایي it's easy that's ډېر ساده او اسانه تاسو فقط د دوی چې زده کوئ هغه for the beginner level لپاره تاسو هغه شی چې ډېر مهم دي تاسو باید زده هغه دا چې دا زمانه د چې لپاره استعمالیږي د دې یوزیج زه څنګه پوه سم په یو متن کې چې دا دغه زمانې جمله ده موږ کولی شو سټرکچر په دې باندې پوه شو هغه کوم سټرکچر چې دی د زمانې تاسو باید هغه زده کړئ تر څنګ څنګه کولی شو چې د دغه زمانې کې نیگیټیو سنټنس یا انټروګیټیو سنټنس یا پوزیټیو سنټنسز جوړ کړو ټوله به تاسو د هیلپینګ ورډز او سټرکچر په فالو کولو سره د دوی په تعقیب کولو سره تاسو دوی جوړولی شئ دا چې څه ډول ټول ما تاسو ته په دې ویډیوګانو کې در وښوله دا و د present tenses څلور سره زمانې په لنډ او خلاص ډول سره په خاصه توګه د هغو کسانو لپاره چې دوی غواړي یو ځل بیا ریویو وکړي او یا هم دغه زمانې غواړي چې په ښه ډول سره زده کړي یعنې لومړی سر یې را شروع کړی وي نو د دې زمانو په خلاصېدلو سره زموږ او ستاسو د دې ویډیو درس هم پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي تر بلې ویډیو پورې ښه ورځ او ښې چارې